دا د سن 1923 خبره ده. عمر المختار د مصر نه واپس را روانو کله چې د لیبیا حدودو ته را داخل شو نو دې ځای کې انګریزانو د عمر مختار لاره ونیوله. دی وخت کې عمر مختار سره 50 شهسوار کسانو. دې ځای کې عمر مختار خپل فوج ته په دوی باندې د حملې کولو حکم ورکړ. دی 50 کسانو سخت حمله وکړه د انګریزانو بری قافلې باندې او د دې په نتیجه کې د دشمن ډېر اسلحه او فوجیان وژل شو. په دوی کې صرف یو ټینک په تختیدو کې کامیاب شو. په دې حمله کې د ناکامۍ نه بعد ایټالین فوج د سخت خپېمانتیا سره مخامخ شو او د انتقام د غوښتلو لپاره دوی د مخکینی په نسبت باندې زیاته تیزی شروع کړه. دې نه بعد ایټالین فوج په برقه او جبل الاخضر باندې حمله وکړه، لیکن دلته عمر مختار خپل کلکه دفاع وکړه او ایټالین فوج په واپس کېدلو باندې مجبور کړ. د دې حملې نه پس 3 کال پورې مسلسل دغه شان صورتحال جاری و. ایټالین فوج به حمله کوله، بل طرف ته عمر مختار به دوی سره مقابله کوله په خپل دفاع کې. په دې حملو کې د مسلسل ناکامۍ په وجه باندې د ایټالي حکومت د ډیر پرشر سره مخامخ شو. په یورپ کې دا یو کمزوري حکومت وګڼل شو، یعنی دوی یو مسخره وګڼل شو او د دوی د سپکاوي په یورپ کې د هر چا په جبه جاری شو. د ایټالي حکمرانانو ته احساس شو چې که چېرته صورتحال داسې جاری وي موږ به د لیبیا نه واپس شو. په دې کې زموږ کوششونه، مهنتونه او مالونه کم چې موږ دلته خرج کړل د هر څه به ضایع شي. دی وجنه دوی په هر قیمت باندې د لیبیا په قبضه کولو باندې امر وکړو او دې لپاره دوی دلته خپل ټول طاقت استعمال کو او په جبل الاخضر باندې د غټي حملې کول لپاره دوی ور روان شو. بل طرف ته عمر مختار د دوی د دې حملې نه خبر شو. نو عمر مختار خپل ټول فوج د معسكراتو نه راوغوښتو او د جبل الاخضر په علاقې کې دوی خواره کړل. ایټالین فوج پیشقدمي کوله تر دې چې جبل الاخضر ته راورسېدل. کله چې دوی د علاقې ته داخل شو نو د عمر مختار فوجیانو د دوی نه ګیره واچوله. په دې ځای کې دا ټول فوج د لوی تباهۍ سره مخامخ شو. په دې ځای کې د ایټالین فوج ډېر اسلحه، ټینکونه او فوجیان ضایع شو. په دې حمله کې د سختې ناکامۍ نه بعد ایټالین فوج د آخري او فیصله کن حملې کولو اراده وکړله. د دې حملې نه مخکې دوی خپل طاقت سیوا کو افریقا کې د مختلفو علاقو نه فوجیان او اسلحه راوغوښتله او په دې سره د دوی طاقت د ډېر حده پورې سیوا شو. دې ځای نه ایټالین فوج پیشقدمي شروع کړه او د ام شفاتیر په نوم علاقې باندې د حملې کولو دپاره را روان شو. د مسلمانانو تعداد 2000 پورې و. بل طرف ته ایټالین فوج ډېر زیات په تعداد کې. عمر مختار خپل اکثر فوجیان په غارونو او کندو کې کېنولي وو. دې وخت کې ایټالین فوج راورسېدو او په دې سره د دوه فریقینو منځ کې جنگ شروع شو. چونګې د مسلمانانو اکثر تعداد په غارونو او کندو کې وو، د وجې نه ایټالین فوج هوایي جهازونه راویستل. په دې ځای باندې سخت هوایي اپریشن شو. دلته ډېر ماشومان او زنانه وژلې شوې. مسلمانانو د دې غټ طوفان مخنیوي ونه کړی شو او دا ځای د ایټالین فوج په قبضه کې راغی. عمر المختار 500 فوجیانو ته په ام شفاتیر باندې د حملې کولو حکم ورکړو او دا د دې لپاره چې قیدیان آزاد کړی شي. مسلمانانو دې ځای باندې حمله وکړله او اکثر قیدیان ځان سره واپس راویستل او د مسلمانانو په شاته کېدلو سره دا جنگ ختم شو. دې نه بعد عمر مختار ټول ماشومان او زنانه سلوم علاقې ته راولېږل دې لپاره چې دوی د ایټالین فوج د ظلمونو نه په امن کې شي. ایټالین فوج ته په دې جنگ کې کامیابي میلاو شوه. په دې سره دوی چې کوم اعتماد بیللی او د خلکو په نظر کې هغه دوی ته واپس میلاو شو. دې نه بعد ایټالین فوج تقسیم شو په مختلفو علاقو کې دې لپاره چې دوی دلته خپل ګریف مضبوط کړي. لیکن کله چې د دې فوج یو حصه جبل الاخضر ته راغله نو دلته دوی په ناکامۍ سره واپس شو. دې نه بعد دوی د جبل الاخضر په علاقې باندې ډېرې حملې وکړلې، لیکن باقي کې دوی همیشه د ناکامۍ سره مخامخ شو. دې ځای کې دوباره ایټالین فوج د عمر مختار سره د صلح کولو اراده وکړله، لیکن عمر مختار ورته دا وویل چې زه به ستاسو سره هلې صلحې ته کښېنم کله چې تاسو ماته پوره امن راکړئ، ځکه چې زه چېرته هم په تاسو باندې اعتماد نشم کولی. ایټالین فوج په دې شرط باندې راضي شو. عمر مختار د 400 کسانو سره سید یرحم علاقې ته راغی او دلته دواړه فریقین د یو بل سره میلاو شو. د ایټالین فوج مشر بهادول عمر مختار ته پیشکش وکړو چې د لیبیا شرقي طرف ته علاقې به تاسو ته پرېښودی شي، په هغې کې به تاسو هر قسم ازادي وي، مسلم او غیر مسلم خلک به دغلته په انصاف کې برابر وي. عمر مختار ورسره په دې باندې راضي شو. دلته دا وویلی شو چې په دې صلح باندې به مهر د بني غازي په علاقې کې وهلی کېږي. په دې سره دا مجلس ختم شو. کله چې د ایټالین فوج مشر بهادول د ایټالي حکمران سره مخامخ شو نو هغه د دې صلح نه انکار وکړو او دا یې وویل چې ټوله لیبیا به زموږ په قبضه کې وي، دومره ده چې موږ به د لیبیا هر اوسېدونکي ته څه تنخوا مقرر کړو، بدله کې به دوی زموږ قبضه ومني او جنګ به پرېږدي. عمر مختار چې کله د دې نوي شرایطو نه خبر شو نو هغه سخت انکار وکړو او دا یې وویل چې زه به په صحرا کې د ولږې مرګ ته تیار شم، لیکن دې شرایطو ته چېرته هم نه تیارېږم. د دې نه 3 هفتې بعد عمر مختار د ایټالین فوج په یو معسکر باندې حمله وکړله او دا غزینه ورته ډېر اسلحه هم میلاو شو په غنیمت کې، لیکن ملګرو دا آخري کامیابه حمله وه چې عمر مختار په ایټالین فوج باندې کړې وه.
د دې حملې نه بعد ایټالین حکومت د طرفه بادولیو معزول کړی شو او د په ځای باندې دویم کس د ګراتسیاني په نوم باندې د فوج مشر کو د دې په عمر مختار باندې د فیصله کون حملې کولو حکم ورکو. ګراتسیاني چې کله لیبیا ته راغی نو د نوي حکمت عملی اختیار کړه. د شروع شو عوام خلک بیرانی ول دوی به وجل. دی وجین اکثر مجاهدین کوم چې عمر مختار سره یوځي وو دوی داغه نه جدا شو. دوی خپل کورون تراغلل د لپاره چې خپل خاندانونه بچ کی. په دې حالاتو کې دا نقصان شو چې عمر مختار یوازې شو. ملګری سره ډیر لږ پاتې شو. بل اخر یو ورځ عمر مختار جبل اخضر سره خواته موجودي ولاقې ته په سفر باندې روان شو. لیکن دشمن ته عمر مختار د سفر پته ولګیدا. ایټالین فوج ناڅاپه حمله وکړه پر قافلې باندې او اکثر مجاهدین دلته وجلې شو. عمر مختار واپس روان شو نو دې ذکر د اسو غرزیدو. دی وخت کې د وراره راغې او د خپل اسور کو. عمر مختار دې زینه واپس کېدو لیکن دې ذکر د اسو وراره دوانه وشته شو. عمر مختار د اسنه راغورځیدو. دغه وخت کې ایټالین فوج ته راورسېدو. عمر مختار د 73 کالو په عمر کې د دشمن په قید کې راغې. ایټالین فوج ته هټ کړي واچولې او د خپل هډ کوارټر ته راوستو او د دلته بجیل کې سورزي تیری کړې. په دې دوران کې ګراتسیاني عمر مختار ته پیشکش وکړو چې د زم حکومت تسلیم کړي لیبیا کې او بدله کې به تعالی سمال جیدات درکو. لیکن عمر مختار د دې خبرې د منلو نه انکار وکړو چې عمر مختار د دې سره په هیڅ قسمه صلح کول باندې ناراضي کېدو. دیو چې نه د باندې په عدالت کې مقدمه وچلېده. په دې کې د عمر مختار په باندې کول باندې فیصله وشوله. بل اخر په دې فیصله باندې عمل وشو او په 1931 کې عمر مختار د ډیرو عوامو مخامخ پانسي کړی شو. عمر مختار د وفات نه بعد د ایټالین فوج قبضه راغله په لیبیا باندې لیکن دا د لږ وخت پورې و. څو وخت بعد دویم جنگ عظیم شروع شو. په دې جنگ کې برتانی په لیبیا باندې حمله وکړه او ایټالین فوج د دې ځای نه واپس کو. دویم جنگ عظیم نه 2 کال بعد برتانی د لیبیا نه ووتله او د لیبیا حکومت محمد ادریس السنوسی ته پاتې شو. هغه عمر مختار چې په خپل بډاوالي کې سخت مزاحمت کړو د دشمن په مقابله کې هغه د دنیا نه رخصت شو. عمر مختار به د تاریخ په اوراقو کې د همیشه لپاره محفوظ وي. ملګرو زموږ د مسلمانانو تاریخ ډیر ناشنا دی. کله چې د دې مطالعه شروع کی نو تاسو به نوجوانان زنانه کم عمر بادشاهان تر دې چې بوډاګان کسان هم تاسو میلاو شي چې هغه د ځان وروسته د شجاعت او بهادرۍ اعلی مثال پرې خو دی. الله دې رحم وکړي په عمر مختار باندې. الله سبحانه وتعالى دې خپل غفراخه جنتونو ته داخل کړي. آمین.